دا دین تباده دا څه شوی دی دا یو وروره پرونه بل پرونه څوباړي زړه غړه والي هغه په سر باندې والي خېټه دومره تورې ورکړی دی دا دین تباده هسپتال ته نور څه هسپتال نه مخکې د کار کړی بي کړی دی خېټه شپې نه دی یو وروره په ټول هسپتالونو وګرځو د تیالې لکړه چې ډاکټرانو هم دا اخیستو دا دین تباده موږ خو دې نه خبره دا خو وړو ویلې پټي کې راټینګ پروت دا ټیک واره ته دا کوم د الیکشن په ورځ باندې دا بل دا نه څوباړي راوته و کنه څوباړي والي د سر باندې چې ګډوډ کړی دی خېټه کې دا دین تباده تباده زه ته داسې وایم چې ستا څه کار دی ستا دور ختم شوی عمر دی نشته څه کوئ د جنازه ټیم زاړه ډوډۍ دي کله جنګ کولی ته څوباړي ته دا دا به موږ دوه څوباړی والی یو ورځ دوه څوباړی داسې مولانا صاحب دا به موږ دوه څوباړی والی کافر سړي ته جنازه کې دا څنګه دا دین تباده خدای دې داسې غم په هېچ هم نه راولي لکه په دې لا دین چې راوستې دا دین تباده دین تباده خبر شي دا دین تباده خبر کوي غلام رفیق مولا ولا لا ولا دا سیسو دې لا مولا راوغاړي غلام رفیق لا راوغاړي خبره یو ورو اوس وګړي د خلکونه دا ګډوډ والي دا غاړي دا خېټه څه دی دا ځکه چې مسلمان سره خو دې نه دا کی دې نه بدرنګي و کته چاو دی او صرف دوه څوباړی والي یو ورو دوه څوباړی والي سر باندې دا د 200 باندې جړا نه دا ډېر کار یو نور دا 200 باندې ټینګ چی ته د عمر کم دی هغه خو بیره ورځي وي دا چې ببلاخه والي دا خو د ببلاخه ورځي نه دي دا خو د څوباړي د غرابا ورځي څوباړي د غرابا مولانا صاحب نه ته پوسو کې ته پوسو مولانا نه ورول ته پوس کوو موږ ته غم پروت دی مولانا سره موږ دا ته پوس کوو مولانا صاحب نه کوو چې بدرنګ مرګ د والي وکړه مولانا صاحب د دې څه اوس موږ څه وکړو د جنازې خپل خیر د بارے څه خبره وګورم چې دا مسلمان دی او کنه دا اورورا هندو دی انډیا دی یاره دا څه خطبه دی دا وګورم تباده جنازه خو حق نه کیږي چې د جنازه وکړي دا د بچو کوم مولا صاحب انډیا والا څه چل دی خپل منتر ته باندې نه کې راځي شروع او ورته بل کیسته وږي رام نام سچ رام رام 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 سچ دې به تیلا رام رام سچ رام رام سچ رام رام د خپل ایمان اوس خان دې په قیمت دې د ارته نه وېسه یو غاښ نه علي دا خو د په دې جان کې دال دی هغه جان کې به سالي یو ورور دغه یو الله څوباړی وال شوی دی الله خو دې خبر ده خدای مولانا صاحب هم سوول دا خېټه ډېر اورانه ویلې چې دا سړی وس ډېر اورانه شي دا ورور دا می ډړن نه وځي دا می ډړن نه وځي څوباړه د کم طرف دا ستنه باندې تاسو بهاو کوي څنګه چې اندوان بهاو کوي راوي ته بدا وړي او مرګ وځي چې دا ما خیال دی چې خپل دی دیبا شپږ ډوبکې نه کوي او ډوبکېانو کې بادل وای ولا بلا بلا نه
پاک ډوبکې نیمه دی وایي او هغې کې به موږ ډکې لاس کې راک او راچ او د ده استینې شپږ ډوبکې درته به یو وروره لاټین خو لاټین پرېږده بیا به د ده آتما ته شانتي ملاویږي لاټین پرېږده لاټین پرېږده منګي هم داسې تڼې وڼې پروت دی منګي منګي هم خوږ شوی دی یو وروره منګي خو دته ورسه څه ولاړ یم لاټین نه زه به لاټین دې څنګه لاټین ته ورسېده منګي هم داسې کړی دی چې او کتاب چې ته غورځېدلی دی او منګي خو د شوملو منګي و منګي خو د مستو منګي د باجوړ منګي د باجوړ منګي او د پېښور منګي و اوس دغه خولۍ کې دي اوبه راوړي نو موږ به دې څه وکړو منګي خو مات شي دغه منګي کې به دې مولانا له غوړي راوړی دا ته ډېر جاړې ته نو تا نه تم نو جاړې دا ولې بس دا لاټین ته پلار نیکه د وخت یو نشاني وایي نشاني وس باندې پلان دې تاریخ او تاریخ او د لاټین ډېر اشنا وې کنه تا من څه چلو یو دم دې پارټي بس دا پارټي می پته لګړه چې لاټین تبا شو تباہ تباو ورکه دا اوس دا مولوي صاحب چې دا کومه فتوا ورکړه چې دا هندو دی هندو د جنازه باندې کې خفه خو دې ځای کې کړو د زمبر دا دې جنازې له وجه نه خبر هغه جنازې راغله وشرمېدلو په شرمونه وشرمېدلو دا ټول دا یا ګنډېره نه ووته په پښتنو کې سره جنډه سره جامې سور پټکې سره خولۍ ملا صاحب ویلي چې دا هندو دی دا به د هندوانو رسم به ورسه کوئ د جنازه مه کوئ قبر یې بېرته راولي دا به په خاورو کې نه خښوئ دې د وجې نه موږ دا دا دې څوباړي والی دی یو وروره دا دی نه دا دې څوباړي والی دی دې څوباړي اهې نو ته د دې څوباړي دې چینګي دې څوباړي څه ته دغه وې دې څوباړي خو ډېر شی نه ووایي یا څوباړي لاټین دې تبا کړو دا څوباړی چې کوم دی که نه اوس MMA والا چې کوم دی اوس تښتېدلي دي او دا ډېره په ما ډېر زیات غم دی وروره نمانه بس الله دې زړه صبر درکړي په ده باندې موږ وس نه کېږي دا دومره زورور دی زه به سزا م ورکړله نور به یې دا خاوره ماوره چې ده دا به دا